بسم الله الرحمن الرحیم. په سمون ټي وي چینل کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو د ګرامر نوې لړۍ مو پیل کړې. په دې درس کې به تاسو ته قدم په قدم د ګرامر تشریحي درسونه وړاندې کوو. راځو د نن ورځې درس له ګرامره پیلوو. Grammar. The scientific study of a language is called grammar. د ژبې علمي زده کړې ته ګرامر وایي. همداشان د ګرامر یو بل تعریف داسې دی چې grammar is the rules by which we can learn to read, write and speak any language correctly. ګرامر هغه قواعد دي چې د هغې په واسطه موږ د هرې ژبې لوستل، لیکل او خبرې کول په سمه توګه زده کوو. د ژبې تعریف ته راځو. Language is the means by which a person shares his ideas, thoughts and feelings to another person. ژبه هغه پدیده ده چې د هغې په واسطه یو کس خپله نظریه، وینا او احساسات د بل تن سره شریکوي. ژبې ته موږ د افهام او تفهیم وسیله هم ویلی شو. Language is the way of speaking, the way of communication as well. راځو word ته. word معنا کلمه. A meaningful group of letters is called word. دا معنا لرونکو تورو مجموعې ته کلمه وایو. کله چې څو تور یو ځای شي او یوه معنا ترې جوړه شي دې ته موږ کلمه وایو. لکه اگزامپل ته راشئ. BOOK book معنا کتاب. PAN pen معنا قلم. CAR car माना मोटर. BUS बस माना हम बस तवाई. man man माना सड़े. कचीरी मोगदल ते बला कलिमा वलिको CDEF. दग कलिमा हम दसो तोरो मजमुआ दा मगर माना न लरी. रे तजगा कलिमा नशो वायले च माना न लरी. बल राजो sentence माना Jumla is a group of words which gives a complete meaning. جمله د کلمو مجموعه ده چې پوره معنا ولري. بل تعریف د جملې داسې دی. Sentence is a group of words which has a subject and a verb and makes a complete sense. Is a group of words جمله د کلمو مجموعه ده which has a subject and a verb کما چې یو فاعل یا مبتدا and a verb او یو فعل لري and makes a complete sense پوره معنا ولري. که چېرته پوره معنا ونه لري موږ هغې ته جمله نشو ویلی. We are studying English in the class. دا وګوره یو مکمله جمله ده. معنا هم لري. We are studying English in the class. موږ په ټولګي کې انګلیسي لولو. همدا شان یو بل جمله زه جوړوم. He is writing a letter. هغه لګی دی یو خط لیکي. دا دواړه مکملې جملې دي. راځو اوس phrase ته. phrase معنا عبارت. Phrase is a group of words which does not give a complete meaning. عبارت د کلمو مجموعه ده چې پوره معنا نه لري. دې ته په پښتو کې نیمګړی عبارت هم وایي. لکه in the ground, on the table. For example دې وخت کې دې ته موږ جمله نشو ویلی. دې ته وایو عبارت. او که چېرته ورسره مکمله جمله وي، که چېرته دغه شان جمله وي We are studying English in the class. دا یو مکمله جمله ده. که صرف دومره مو ویو چې We are studying English دا پوره معنا لري، کفایت کوي. It is a sentence. یو بل اگزامپل ته وګورئ. At the park. At the park په چمن کې. دا خپله یو نیمګړی عبارت دی. په چمن کې څه شی شوی؟ په چمن کې څه دي؟ که ته دلته مکمله خبره وکړې چې I saw Ahmad at the park. نو دا یو مکمله جمله ده. او که تنه at the park ته ووایې دې ته وایو نیمګړی عبارت یا phrase. Parts of speech.
parts of speech معنا د کلام اجزاوي. The classification of words according to their functions are called parts of speech. د دندو له مخې د کلمې ډلبندۍ ته د کلام اجزاوي وایي. همدا شان د parts of speech بل تعریف داسې دی. Parts of speech explain us where to use a word in a sentence correctly. Parts of speech موږ ته واضح کوي چې چیرته یو کلمه په سمه توګه په جمله کې استعمال کړو. مثال ته راشئ. He is driving a new car very nicely on highway. که چیرته موږ دا جمله تجزیه کړو نو په دې جمله کې موږ ته معلومیږي چې څومره د کلام اجزاوې ځای پر ځای شوي دي. د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره لازمه ده چې تاسې parts of speech زده کړئ، ځکه چې تاسو ته دا پته ولګي چې ضمیر چیرې استعمالیږي، صفت چیرې استعمالیږي، قید چیرې استعمالیږي، فعل څنګه استعمالیږي. نو په دې ترتیب تاسې کولی شئ چې په دې لړۍ کې موږ سره parts of speech پوره د جزئیاتو سره د مثالونو سره زموږ د دې چینل له لارې تعقیب کړئ. نو روان درس کې به چې څومره د کلام اجزاوې دي نو په پوره ډیټیلز مثالونو او تشریح سره به وړاندې کوو. د ویډیو در سره دوستانو لایک کړئ. د نورو درسونو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر یوې بلې ویډیو لپاره اجازه غواړم. هر چیرې چې یاست سرفرازه، کامیاب او بریالي اوسئ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification.